د ملا عبدالغني برادر هغه پریکړه چې ځینې به یې په اورېدلو خواشیني سي، خو تر ډېره حده یې دا پریکړه ګټوره ګڼل کیږي. نوموړي ویلي چې د تیر نظام لوړپوړي چارواکي حکومت کې نه داخله وو. دا چې ولې او په کوم دلیل ویډیو پوره وګوري په هر څه به پوه سي. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. ملا برادر وایي خپل حکومت په پخوانیو مفسدو چارواکو نه بدنامه و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي چې پخوانیو لوړپوړو چارواکو ته په خپل حکومت کې ونډه نه ورکوو. هغه له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي خپل نظام په پخوانیو مفسدو چارواکو بدنام کړي. ملا برادر زیاته کړې طالبان اوس یوه ډله نه بلکې یو نظام دی. ټول اقلیت او اکثریت قومونه ځان پکې لیدلی سي. د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې د امریکا په ګډون ټول هیوادونه غواړي چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د قانون وزیر هم ویلي و چې نه غواړي پخواني لوړپوړي چارواکي په لوړو بستونو وګماري. نوموړي ویلي و چې امریکا طالبانو ته د جنرال دوستم، عطا محمد نور او محقق په ګډون د یو شمېر کسانو نوملړ ورکړی و چې باید په حکومت کې ونډه ورکړل سي، خو په خبره یې طالبان به دا کار هیڅکله هم ونه کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د طالبانو د دغه اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره کمنټونو کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان ښې چارې ښه وخت.